بسم الله الرحمن الرحیم. نه بیا مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې د لسم ټولګي فزیک مضمون څلوېښتم لوست کې مو مقرې عدسیې زده کړې وې. د مقرې عدسیو کې د تصویر جوړښت او همدارنګه د وړانګو ترسیم او د مقرې عدسیو عمومي فورمول مو زده کړی وو. راځو په نننۍ ویډیو کې د لسم ټولګي فزیک مضمون یوڅلویشتم لوست کې د عدسیو لپاره د نیوټن فورمول زده کوو. د لسم ټولګي فزیک مضمون یوڅلویشتم لوست. راځو د عدسیو لپاره د نیوټن فورمول ته. مخکې هم موږ تاسو ویلي وه چې که چیرې په عدسیو کې د جسم او همدارنګه عدسیې ترمنځ فاصله د پی په توري سره وښیو، یعنی د پی په توري سره د جسم څخه د عدسیې څخه د جسم فاصله او همدارنګه د کیو په توري سره د عدسیې څخه د تصویر فاصله او د دې ترڅنګ د اف په توري سره محراکي فاصله وښیو. نو د دغو تورو په استعمال سره مو د عدسیو عمومي فورمول ویلی و چې په څه ډول سره دی. راځو نن د همدې حروفو په استعمال سره چې پی د عدسیې څخه د جسم فاصله، کیو د عدسیې څخه د تصویر فاصله او اف محراکي فاصله ده، د دې څخه په استفادې سره د عدسیو لپاره د نیوټن فورمول راوړو. لاسته یې راوړو. د دې څخه لومړی راځو دې شکل ته پاملرنه وکړئ. که چیرې فرض مثال دا یو جسم سي، دلته د جسم څخه بیا د عدسیې پورې دغه فاصله د پی په توري سره ښیو. همدارنګه فرض کړئ چې دا د دې هغه څه شی دی، دا د دې تصویر دی. د تصویر څخه د عدسیې پورې فاصله د کیو په توري سره ښیو. اوس دلته په دې شکل کې که چیرې د عدسیې د محراک څخه بیا بیا تر جسم پورې دغه فاصله د اکس په توري سره وښیو او همدارنګه د عدسیې د محراک څخه بیا تر د تصویر پورې دغه فاصله په اکس زبر سره وښیو، نو د عدسیو لپاره د نیوټن فورمول په داسې شکل سره لیکلی سو چې اف مربع مساوي کیږي په اکس ضرب اکس زبر سره. که چیرې دغه د عدسیې دغه کومه عدسیې چې تاسو وینئ دا د عدسیې څه شی سو، دا مې مخکې هم تاسو ته ویلی و، د عدسیې محراک سو، همدارنګه دا د عدسیې د انحنا مرکز سو، د عدسیې د انحنا مرکز او همدارنګه د دې طرف ته هم دا د محراک او همدارنګه دا د عدسیې د انحنا مرکز دی. په دې ځای کې دغه یو شي ته پاملرنه کوو چې مخکې موږ داسې ویله، مخکې زموږ فوکس تمرکز پر دې و چې د عدسیې څخه د جسم فاصله د پی په توري، د عدسیې څخه د تصویر فاصله د کیو په توري سره ښیي. اوس دلته د نیوټن د فورمول لپاره داسې وایو چې د هندارې د محراک څخه بیا تر جسم پورې فاصله اکس او د هندارې د عدسیې د محراک څخه بیا تر تصویر پورې فاصله په اکس زبر سره ښیو. پر دې اساس داسې لیکلی سو چې اف مربع مو مساوي کیږي په اکس ضرب اکس زبر سره، چې دا په خپله د عدسیو لپاره د نیوټن فورمول دی. یعنی د عدسیو لپاره د نیوټن فورمول چې دی هغه اکس مربع مساوي کیږي په اکس ضرب اکس زبر سره دی. دلته موږ ځینې نورې معادلې هم شته. که چیرې موږ پی ته راسو، په دې ځای کې پی مساوي کیږي په څه شي سره؟ پی په دې ځای کې په خپله مساوي کیږي په اکس جمع اف سره. دا خپله څه شي سو؟ دا محراک سو، اف سو. دا پی اوس څنګه لاسته راوړی سمه؟ په اف جمع اکس سره. نو د پی لپاره داسې ویلی سم چې پی مساوي کیږي په اکس جمع اف سره. دا یو څه شي سوله، یو معادله سوله. همدارنګه کیو څنګه لاسته راوړی سو؟ کیو مو مساوي کیږي په اف جمع اکس زبر سره یا اکس زبر جمع اف سره. دا د چیش د لاسته راوړلو فورمول سو، د کیو د لاسته راوړلو فورمول سو. پر دې اساس کولی سو چې د عدسیو لپاره د غټ ښودنې فورمول هم لاسته راوړو. څنګه؟ د عدسیو لپاره د غټ ښودنې فورمول مو داسې ویلی و چې ام مساوي کیږي کیو یې پر پی سره، کوم چې په خپله مساوي کیږي په ای زبر بی زبر پر ای بی سره. د دې څخه داسې وایو چې دا مساوي کیږي، د دې پر ځای به د کیو قیمت ور واچوو چې هغه خپله اکس زبر جمع اف دی، اکس زبر جمع اف پر ای بی، او یعنی پی د پی قیمت مو مساوي دی په اکس جمع اف سره. نو د دې لپاره داسې ویلی سو چې په خپله مساوي کیږي په ام سره،
چې د نیوټن د فورمول له مخې د عدسیو د غټ ښودنې فورمول چې دی هغه خپله ام مساوي کېږي اکس زبر جمع اف پر اکس جمع اف سره. دا هم د غټ ښودنې لپاره یو بل فورمول چې تاسو کولی سئ هغه وخت استعمال کړئ کله چې تاسو ته په سوال کې اکس یا هم اکس زبر درته درکړی وي. راځو پر د عدسیو د نیوټن پر فورمول باندې ځینې سوالونو ته. لومړی ستاسو د کتاب یو سوال دی، وایي د یو جسم فاصله د عدسیې د محراق څخه 15 سانتي متره او د تصویر فاصله 20 سانتي متره ده. د عدسیې محراقي فاصله او غټ ښودنه پیدا کړئ. لومړی که چیرې راسو د یو جسم فاصله د عدسیې د محراق څخه، د جسم فاصله د عدسیې د محراق څخه مو په اکس سره ښولې وه، اکس مساوي کېږي په 15 سانتي متره سره. همدارنګه د تصویر فاصله 20 سانتي متره، د تصویر فاصله د چش څخه 20 سانتي متره، د تصویر فاصله د محراق څخه 20 سانتي متره ده. نو اکس زبر مو مساوي کېږي په 20 سانتي متره سره. دلته په سوال کې دوه جزء لري. لومړی جزء وایي تاسو د عدسیې محراقي فاصله پیدا کړئ، دویم جزء وایي غټ ښودنه یې پیدا کړئ. د عدسیې محراقي فاصله مو د اف په تورې سره ښولې وه، یعنی لومړی جزء دا دی چې اف به پیدا کوو او دویم جزء غټ ښودنه چې د ام په تورې سره مو ښولې وه. راځو د محراق پیدا کولو لپاره د محراق د نیوټن فورمول مو داسې ویلی وو د عدسیو لپاره چې اف مربع مساوي کېږي په اکس ضرب اکس زبر سره. د دې ځای څخه د اکس قیمت چې دی هغه 20 سانتي متره دی او همدارنګه د اکس زبر قیمت چې دی 15 سانتي متره دی. دا به مساوي سي 2 ضرب 15، دا به مساوي سي په څو سره؟ په 10 سره. صفر په خپله څپو کړو ورته اضافه سانتي متر ضرب سانتي متر، دا یې هم سانتي متر مربع. یعنی داسې ویلی سو چې اف مربع مساوي کېږي په 100 سانتي متره مربع سره. راځو د مساوات دواړې خواوې تر مربع جذر لاندې نیسو. اف دغه دوه به د جذر سره ولاړ سي او همدارنګه دا دوه به هم د جذر سره ولاړ سي. د 100 مربع جذر چې دی هغه په خپله 10 دی. نو داسې ویلی سو چې اف مو مساوي کېږي په 10 سانتي متره سره. اف مو مساوي کېږي په څو سره؟ په 10 سانتي متره سره. که چیرې د یو جسم فاصله چې ده هغه د چشي څخه د محراق څخه 15 سانتي متره وي او د تصویر فاصله 20 سانتي متره وي، نو د دغه عدسیې په خپله محراقي فاصله چې ده هغه 10 سانتي متره ده. همدارنګه غټ ښودنه یې څو ده؟ د غټ ښودنې لپاره مو هم فورمول ویلی وو چې ام مساوي کېږي. ام مساوي کېږي په څه شي سره؟ ام مساوي کېږي په اکس زبر جمع اف پر چی شي؟ پر اکس جمع اف سره. د دې څخه به دا مساوي سي اکس زبر قیمت یې په سوال کې راکړی دی چې هغه 20 دی، 20 سانتي متره پر 100 20 سانتي متره جمع محراقي فاصله مو لاسته راوړه 10 سانتي متره پر اکس. د اکس قیمت مو څو و؟ 15 سانتي متره جمع محراقي فاصله مو لاسته راوړه 10 سانتي متره. دا مساوي کېږي 20 جمع 10 دا یې په خپله څو؟ دا یې هم 10. 15 جمع 10 دا مساوي سي په څو سره؟ 15 جمع 10 دا مساوي سي 15. 10 تقسیم پر 10 مساوي کېږي په 2 سره. دا مساوي سو په څو سره؟ په 2. داسې ویلی سو چې د ام یا هم د دغه عدسیې غټ ښودنه مساوي کېږي په څو سره؟ په 2 سره. یعنې 2 چنده به غټ معلومیږي او اف چې دی یا هم محراقي فاصله چې ده هغه مساوي کېږي په 10 سانتي متره سره. دا و د عدسیو د نیوټن فورمول او د هغه اړوند یو مثال. تاسو کولی سئ په ډېر اساني سره د نیوټن د فورمول څخه په استفادې پر دې باندې سوالونه حل کړئ. که چیرې په سوال کې تاسو ته پی او کیو یا هم اف درکړی وي یا آر درته درکړی وي، په سوال کې تاسو کولی سئ چې د عدسیو د عمومي فورمولونو څخه استفاده وکړئ چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کېږي یو پر اف سره، یا هم په مقارو کې منفي یو پر اف سره. او که چیرې تاسو ته په سوال کې اکس یا هم اکس زبر درته درکړی وي چې اکس اوس تاسو پیژنئ چې چی ته ویل کېږي چې د عدسیې څخه د جسم فاصله اکس زبر، البته د محراق څخه د جسم فاصله چې د محراق څخه بیا تر جسمه پورې دغه فاصله چې ده دا په اکس سره ښیو، د تصویر څخه بیا تر محراق پورې دغه فاصله په اکس زبر سره ښیو. تاسو اوس پیژنئ که چیرې تاسو ته په سوال کې د دوی څخه یو درکړی وو، تاسو د نیوټن د فورمول په واسطه سره کولی سئ چې دا سوال حل کړئ. او که چیرې تاسو ته
عمومي پی یا هم کیو یې درکړی کولی سئ چې د عدسیو د عمومي فورمول څخه په استفاده باندې سوالونه حل کړئ. د دې مثال په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ راتلونکی درس به د عدسیو قدرت وي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې تاسو کولی سئ چې خپلې پوښتنې په کومنټ سیکشن کې راته ولیکئ.